تصویب کړی د رسنیو کوم قانون چې پخوا د جمهوریت په زمانه کې و اسلامي امارت هغه بیا تصویب که د هغه قانون په چوکاټ کې تاسې د اوسني نظام سره همکاري وکړئ. موږ نه وایو چې تاسو د نظام صفت وکړئ، موږ نه وایو چې تاسو نظام ته تبلیغات وکړئ، لیکن کوم قانون چې تاسو ته درکول شوی د دې قانون په چوکاټ کې تاسو خپل فعالیت وکړئ. د دې قانون دوه برخې دي ورونو. یو دا ده چې په سیاسي برخه کې به تاسې څه ډول نشرات کوئ. ګوره د ژورنالیزم اصول دي، نړیوال اصول دي چې افواهات به نه خپروئ. یو شی یو خبر چې تر څو پورې یو موثق منبع نه تایید کړی یا یو رسمي جهت د هغه په اړه یو غبرګون نه ښکاره سوی یا یو شواهد تاسو په خپله نه یې لیدلي، کله کله یو پیښه وشي مسؤلین سترګې پې پټوي، لیکن یوې رسنۍ په خپلو سترګو هغه شی ولیده بالکل یې نشر کوي. دا ستاسو حق دی، تاسو باید دا شی نشر کړئ، لیکن افواهات به نه خپروئ. دا د ژورنالیزم اصول دي. په یو کوڅه کې درب وشو او د څه ژورنالیست ولیکي خپلې رسنۍ ته چې انفجار وشو، هغه به هلته ټایر چاودلی وي، هغه به هلته د بخار چاودلی وي، هلته بله پیښه وي، تر څو پورې چې کره معلومات نه وي شوی تاسو به افواهات نه خپروئ. دا یو. دویم دا ده چې د نظام د ماهیت مخالفت به نه کوئ. دا ګورئ د دنیا اصول دي. په نظام کې چې کوم نواقص دي د دې ټولو تاسو اجازه لرئ چې تاسو دا افشا کړئ، لیکن د نظام ماهیت چیلنج کول چې دا نظام موږ نه منو، موږ بیرته دیموکراسي غربي دیموکراسي غواړو، دا نظام موږ نه منو، موږ بیرته هغه ازادي غواړو، هغه فحاشي غواړو، دا نظام موږ نه منو، موږ بیرته همغه استعمار او همغه اشغال امریکایي اشغال غواړو. دا شی په ټوله دنیا کې ژورنالیزم کې د دې اجازه نشته. دا شی به مراعات کوو په ګډه باندې. په اجتماعي مسایلو کې هغه شیان د قانون رسانه‌ای 45مه ماده کې 8 بندونه دي، هغه شیان چې باید نشر نشي زه مختصر 2 ټکو کې درته بیانوم. هغه شیان چې د اسلام له اصولو سره ټکر دي دا به نه نشروي. دا مو د رسنیو څخه خواست دی. مونږ ګورئ د اسلام لپاره دلته قرباني ورکړي. افغانستان اسلامي امارت د قدرت په خاطر جنگ نه ده کړی، نه د شهرت په خاطر، نه د پیسو په خاطر جنگ کړی ده. مونږ چې د خپل ورونه قرباني کړي دي، د خپل ځانو پورې چې مونږ بمونه تړل، مونږ ته دنیا مهمه نه وه، مونږ ته پیسې مهمه نه وې، نه مونږ د بل چا دپاره کار کوو. مونږ دلته د اسلامي نظام د حاکمیت په خاطر او د افغانستان د ولس د ازادۍ په خاطر کار کوو. در حاله کې چې مونږ دغه هدف ته رسېدلي یو، اوس به د دې نظام تطبیق مونږ باندې لازم ده، دا به کوو. او د تطبیق یو اړخ یې رسنۍ دي. رسنۍ باید هغه شیان نشر نه کړي چې د اسلام د اصولو سره ټکر لري. دا چې کوم شی د اسلام د اصولو سره ټکر لري، هر رسنۍ د لاړ شي د خپل مسجد د مولا نه د پوښتنه وکړي، خپل سکیجول دی ورکړي چې زه دا کوم شیان نشروم، دا د اسلام په چوکاټ برابر دي که نه، دا کوم سریالونه، دا کوم فاحش شیان چې زه خپروم، آیا اسلام ماته اجازه راکوي؟ ستا وجدان د دې اجازه درکوي؟ ستا ایمان د دې اجازه درکوي؟ موږ نوی شی نه درته وایو. هغه څه چې ته په خپله وجدانن په هغو باندې مطمئن یې هغه شی مه خپروه. یو شی چې ته په خپل فامیل ته نه غواړې، ته نه غواړې چې ستا لور او ستا خور دې د یو چا سره انډیوالي وکړي، په کوڅو کې دې وګرځي، خلکو ته دې اشارې وکړي، بوای فرینډ دې ونیسي، نو بل ځوان بل افغان ولې دې ته تشویقوي؟ دا یو اصل. دویم اصل دا د ورونو چې داسې څه چې هغه د ځوانانو د بد اخلاقۍ سبب کیږي دا شان به نه نشرو په ټولنیزه برخه کې. دا د قانون رسانۍ په 45مه ماده کې 8 بند دغه ده چې داسې شی به نه خپروي چې هغه د ځوانانو د بېلارۍ سبب کیږي. ګورې دغه ډېر جنایتونه چې موږ تاسو دغه جرمونه، دا جنایي پیښې، یو لوی علت هغه سریالونه دي چې هغوی کې دغه طریقې ورښودل کېږي چې ته به غلا څنګه کوي، ته به اختطاف څنګه کوي، ته به یو سړی څنګه قتل کوي. د دې شیانو باید موږ ځان وساتو. سره د دې چې اوس اسلامي امارت بشپړ حاکمیت لري په افغانستان باندې، لیکن له دې امله چې رسنۍ متضررې نشي، د دې امله چې رسنۍ سقوط نشي، یو ارزښت یې ګڼو، موږ ډېره ګزاره کوو د رسنیو سره. لیکن تاسو په خپله ورونو پرته د دې چې موږ په تاسو باندې فشار راوړو، پرته د دې چې موږ تاسو ته توصیه وکړو، تاسو په خپله به حیث وجدان دغه شیان کنټرول وکړئ. دغه څو خبرې مې ستاسو په حضور کې عرض کړي. انشاءالله ورونو په ګډه به کار کوو. د وطن د ټولو مشترک دی. هر ځوان باندې چې دلته مصرف شوی دی دا باید بیرته د دې وطن په خدمت کې ولګوي. زموږ وطن وروستی چانس لري، زموږ وطن اخیری چانس لري. دغه چانس باید موږ تاسو ضایع نه کړو.
خبرنګار، ژورنالیست، د رسنیو مسؤلین او ټول افغانان باید د دغه چانس د ساتلو په برخه کې او د نظام د اصلاح په برخه کې چې کوم نواقص نظام لري د هغه د اصلاح په برخه کې کوشش وکړئ، موږ ته پیغامونه راورسوئ، موږ خپلو نیمګړتیاوو ته متوجه کړئ د خپل ولس او په دې برخه کې خپل مسؤلیتونه ادا کړئ. ان شاء الله امیدواري دا ده چې موږ تاسو به یو کال بعد داسې افغانستان ولرو چې بیا به دا ټول مشکلات پکې حل شوي. ستاسې ټولې نکتې ما واخیستې. ان شاء الله د افغانستان اسلامي امارت به حیث یو رسمي جهات، یو مسؤل جهات به ستاسې هغه ټولو مشکلاتو ته چې زموږ په توان کې وي، زموږ په وس کې وي، رسیدګي کوو. خدای مو راوله، ډېر ښه راغلی. الله مو ټول مشکلات اسانه که د آزاد، آباد، سوکاله او اسلامي افغانستان په هیله. بعدن داریم. وروسته